د موبین صاحب یوه مرکه در سره شریکه کوم. لایف چې له دوبۍ څخه یې کړی ده. په دوبۍ کې د فلحال اوس هم د ده پر غواګانو باندې څوک حمله کوي، د ده پر فارم باندې چا حمله کړې، د ده غواګانو ته نقصان چا رسولی، ولې موږ افغانان یو بل نسو زغمولی. د موبین صاحب دغه درد نن تاسو واورئ. په دا ویډیو کې له تاسو سره شریک کوم. یقیني په دې ویډیو کې هغه څه بیان کړي دي چې کاش هر پښتون افغان په دې باندې عمل کړی وای، نو د پښتنو سیمې به ډېرې زر آباد سوی وای. راځئ تر هر څه مخکې د موبین صاحب دا خبرې در باندې وګورم. دا نن او پرون ماسپښین مونځ ما په جومات کې وکړه، نو هلته همدغسې فرج لګېدلی شیشې والا غټ سلاجه دلته ورته شی ورته وایي دی، نو هلته هم دا کارتن ایښې، بیا دې کې د نیم لیټر اوبه تقریبا داسې هغه بوتل والا نه وي، دا نورو سارې داسې لرې کېده، تاسو یو ګورئ اوبه ټول فلټر سوي اوبه. نو دا ویسه د ما کلي ته یې ویسه بلکل موږ دا وړي کور ته، دا داسې نه وایي دا د جومات اوبه دي یا په جومات کې دلته څوک راځي اوبه، دا وړي کور ته دا کاټن وړي اوبه هېڅ معنا نه لري. دا فرج یې وړي هلته په کباړي باندې خرڅوي. ما ونې ایښي دي، ونې یې راته ماتې کړي دي، ونې فرج چېرته پرېږدي. نو دغلته بیا د هغه شاپور خبره زه شک کې سمه، زه بیا شک کې سم. دلته مقصر څوک دی چې د ما بچی له جومات نه اوبه پټوي؟ دلته مقصر څوک دی چې د ما بچی له جومات نه فرج پټوي؟ دلته مقصر څوک دی چې د ما بچی د جومات له اسپیکر پټوي؟ مقصر څوک دی چې د ما مسلمان بچی د جومات نه بیټرۍ پټوي؟ مقصر څوک دی چې د ما بچی ځي د خلکو شمسیانې ماتوي؟ وړې نه ماتوي ورته پاچا صاحب. د ما چې کار شروع کړی 3 انوایټره ما په 14,000 افغانۍ اخیستي وو، د شپې پکې مزدوران پکې غلو ترې نه وړي دي، د اوبو پایپونه چې په باغ کې مې تېر کړي دا یې راته مات کړي دي، ونې یې راته ماتې کړي دي. پاچا صاحب د ما 4 غواګانې حلالې شوې، ستنې یې ورکړي دي. دا خبره ما نه کوله. هغه چا ستنې ورکړي چې ما فارم ته وړه، زه نه پوهېږم چې د ما څومره غواګانو به ستنې خوړلي او څه وخت به یې زړه ته ورسېږي دا به مړې سي. 4 غواګانې بلار به د ما حلالې سولې، زړه ته یې ستنې ننوتلې، ما ټول ریکارډ کړي دي. دا دومره خاین ملت ده، دا دومره جفاکاره بې غیرته ملت ده چې نور نه کېږي، په څارویو باندې د دوی صرفه نه کېږي. پوه شولې؟ نو ته به څنګه بیا دلته ژوند وکړې چې د تا کور ته د تا فارم ته یو څوک راسي او په جب کې ستنې اچولې غواګانو ته یې ورکوي؟ او د ظالم بچی دا ما د ځان دپاره نه دي کړي. په خدای دا اوس زه دلته راغلی یم، زه په ځان نه پوهېږم. دومره ظلم چې د ما د 2 لکه د 3 لکه روپو غوا دې راته حلاله کړله، هغه غوښه یې د خوړلو نه ده، په حیوان د تا زړه نه هغه کېږي. زه هغه ستن هغه ویډیو چې پاچا صاحب ما کړې ده چې غوا مې حلاله سوې، ما یې له زړه نه ستن ویستلی، زړه یې تیکه تیکه و. د ما بله غوا حلاله سوې، زړه نه یې ستن راوتلی ده، د بړستنې ستن. په وښو کې اوسپنه وي، په وښه کې هر شی وي، خو ستن پکې نه وي. ولې دومره ته حرامي یې؟ دا مې اورېدلي وو چې په قندوز کې د مایانو فارم کې د مایانو په فارم کې فارم ته زهر ورکړي وو، د 5 میلیونه افغانیو تاوان یې ورسوه. خو نن زه له خپله له همدې برخلیک سره مخ شولم. زه تا بوځم هلته د غواګانو تودرم، چال درته کوم چې دا غوا داسې ده، دا داسې ده، دا داسې ده. ته خبیث، ته رذیل، ته بې ناموسه ځې هغه ته ستنې اچوې. افسوس افسوس. نو داسې حالات د موږ په افغانستان جوړول موړول نشته. جنرال صاحب محترمه د تعمیر په لاره دغه راوچت که جنرال صاحب په نوم باندې دی، قاري صاحب البدر دی زموږ ملګری تاکوال، هغه کمنټونه کوي بیا ته. جنرال صاحب محترمه د زرمت په لاره باندې دا ونې لګولې وې، مخفله آبادي په خپل لاسو ونې لګولې، خدای قسم دغه ونې غوټې غوټې ماتې کړې وې، کښلې وې. هغه ونې لیدلې وې، د ناجو ونې لګولې زرمات په سړک په دواړو طرفو باندې، او څومره ښه ښکارېدلې. ما په روز کالي ولید، خبر سوم چې وایي ماتې کړي دي. جنرال صاحب ما په روز کالي پاچا صاحب زه په دې خپلو خبرو کې صادق یم. زه د 3 واړو غواګانو د 4 واړو ویډیوګانې درته ښیم چې د ما غواګانو ته یې ستنې ورکړي دي، او یوه غوا مې داسې غوا پرته ده دا اوس چې زه دلته یم، زړه مې هلته ده. پوه شولې؟ چې جګېدلی نه سي، هغه به هم کېدی شي نن او سبا کې حلال سي.
په 3 لک افغانۍ باندې ما اخیستې وه د نسل ډېر د دپاره افسوس مقام دی افسوس دی دا پاچا صاحب محترمه کله چې تحولات راغلو که تا فکر کړی و که نه یا مثال طالب خودی له غره راښکته بولي که نه هغه سواداره خلک چې په ښار کې ژوند کړی په ښار کې چې یو څوک ژوند وکړي طبعا کوي تعلیم نه وي کړی یو څه یې لیدلي وي که نه په خدای دا وزارتونه تر ننوتل دغه تشې پاڼې نه دي کمپیوټر یو کیبورډونه خو څه کوي دا تشې پاڼې لا پټولې قسم ده قلمونه کتابچې دغه یې لا پټولې نو په چور کې بیا موږ اول نمبر یو بس خالي وایو چې موږ له وطن سره دا موږ ته د منګالن ډېر زموږ تیرو حکومتونو والله نسته هغه ورور دي نسته په کلو باندو کې هیڅ خدمت نه دی کړی هیڅ کار نه دی کړی په تیر جمهوریت کې دغه مدني فعالان او دا خلکو یې غلاګانې کولې د کلو د باندو د خلکو حقونه دوی خوړلي دي یعنی خبره هدف دا دی چې زه حیران دي زونه افغانانو ته په کار دا ده چې دغه ځنې البته ټول نه ځنې مدني فعالان په ډېرو ولایتونو کې دغه باید محکمه شي یعنی دوی باید راونیولی شي دوی د کلو د باندو د خلکو هغه بودیجه او هغه پیسې چې د بهر نه براتلي داخل د افغانستان د حکومت نه پاس کېدي قسم په خود دوی په خپلو جیبونو کې اچولي یعنی اوس هم تاسو ته په کار دا ده چې فدا چې په کلو باندو کې باید تاسو خلک ولګئ مدني فعالان ولګئ ملایان ولګئ قومي مشران ولګئ هغلته باید کار وشي د هغوی ذهنونه باید خلاص شي ګنې خدای دغه سات نه راولي دغه کوم اوس چې کوم دغه د خوارجو په نامه کوم کسان دي کنه دومره زر به درنه جذب کا دومره زر به درنه واړی او تاسو مقابل کې به جنگي تاسو تیر نظامونه وګورئ اکثره د کلو د باندو د خوانه د خلکو د خوانه د منځ تللی دي چې هغوی د اسلام نه خبره خو په اسلام سر ور کړی دی د کلتور نه خبره خو په کلتور باندې سر ور کړی دی یعنی هدف دا دی دا صاحب فهیم صاحب نن به دا خبره سپینه کوي جنرال صاحب فهیم صاحب په یو لایف کې کتاب څخه غږېدو وایي جنرال صاحب سیاسي راغلی ده او د رسمیت پیژندنې لپاره راغلی ده کېدای شي او د ډېرو ولایتونو مملکتو کې چې رسمیت پیژندنه وسي دی به سفیران ټاکي دا جنرال صاحب چې ولې غږېږي فهیم شنو واره دا مصر په اکثر خدا دې ناست نو پښتنه تر وکړه کړه دې کړه صحیح ده او کتای دې کړه نو بس ما ویلي دي زه خو وروره د معلوماتو په اساس دا خبره کړم ولا معلومات بیا ډیر کوي دي قسم دی تا معلومات وګوره فدا صاحب باچا صاحب ورته تیار په انګلند کې د ګلانو ګلدسته اغیستې ده دا باچا کموال صاحب خو دې موږ قرضداره دغه خو ما ګلان ور وړي وګوره خدای خو باید ګلان ورلو مانچستر ایرپورټ باندې چې راکوشي او وروره دا تور شیشو موټرې به جنرال موبین صاحب موږ به ورته ولاړ یو میرا هر کلی به ورته ویو باچا صاحب ورته دوه ویسي فدا صاحب یو تا ورته ولې د هغې بدل کې یو به ورته ځان نه ویسي او په خدای کې نو که چې داسې کې اوسېږم چې موږ د چینو اوبه څښو د چینو داسې شین چای دې راځي شین چای او د کامې او د چارسدې ګوړه والا هغه اشرف غني بابا لمبار که د سره یا ورته ورځم یاره ټول کومه ملاقات ورسره نه بیټو کې درته یم باچا جنرال صاحب ابوظبي کې د موبین صاحب ستانه څو قطر ته لاړم ما ته باندې خلکو دغه وکړل چې ته خو دوه درې شیونو ته تللی وي یو د طالبانو سره ته مذاکرات وکړه پټ او بل د اشرف غني صاحب سره مو کتل په ما باندې دا دغه مالي والا چې نه پوهېږم فهیم صاحب کومه خبره تایید کې بیا صحیح ده دا دوستانو د موبین صاحب دا مرکه تاسو وکتله دا ډېره اوږده ده انشاءالله که وخت پیدا سو نورې حصې هم له تاسو سره شریک کوم مقصد مې په دې کې دا و لکه موبین صاحب چې وایي هیڅ پردو زموږ وطن نه دوران کړی هیڅ خارجان زموږ وطن نه ورانول غواړي نه یې آبادول غواړي بلکې پر بلاکس که وګورې مثلا کوشش خدا کوي چې وران یې کړي لیکن په تیر تاریخ کې که تیرو وختونو ته موږ وګورو خارجانو دومره زموږ وطنونه نه دي وران کړي لکه موږ په خپل لاس باندې وران کړي خارجانو زموږ وطنونو ته دومره نقصان زموږ هیواد ته نه ده رسولی لکه موږ چې خپله ورسولی ده دوه هیواده په شمول د افغانستان او پاکستان دا درته ښایم خاص کر هغه مسلمانان چې پښتانه دي دا مثلا په دغه آبادی کې د خپل علاقې د خپل هیواد ډیر کمزوري دي ډیر شاته دي یعنې لکه موبین صاحب چې وایي دا حقیقت ته تاسو به خپله هم ورباندې خبر یاست تاسو به لیدلي یاست زه خپله د دې شاهد یم زه ورسره مخامخ شوی یم ما لیدلي دي پر یو علاقه باندې پر یو سړک باندې شنې ونې یو حکومت یا یو څوک یا کلیوال ږدي د دې لپاره چې دا علاقه ښایسته سي او دغه ځای ښه خوندوره سي او دغه ځای کې مثلا یو څوک د تفریح لپاره ورته راځي یا دغسې دا علاقه شینګیا سي مثلا ښه خوند وکړي د دې لپاره شنه نیالګیان کري لګوي یا چې هر څه وي هغه د مثلا د ښایستوالي لپاره یا د هیواد د ترقۍ د شنه د آبادي لپاره ږدي
خو داسې کسان نیسي مثلا د شپې یو څه ورسېږي یا د ورځې یو ورسېږي. کوچنیان خو څه کوي، له کوچنیانو څوک ګیله نه کوي. لویان موږ لیدلی دي چې دا کاږي، دا کوي او هغه دا کوشش کوي چې دا دغه شنه شیان چې دي دا غټ نه سي، ونه رسېږي، نه غواړي. خدای ته معلومه چې اوس د دوی عقل د غومره ده، فکر و سوچ یې د غومره ده، که پوهېږي نه او که قصدن دا کار کوي. یعنې یو سړی چې د عقل والا خاوند وي او بلوغ ته رسېدلی وي، هوښیار هم ځان ته وایي، هغه داسې کړنې کوي، نو له بې عقله به سړی څنګه وکړي. اوس دا خلک پوهېږي نه، که قصدن داسې کارونه کوي. موبین صاحب خبره ده، لکه موبین صاحب چې وایي یو کس آباد کړل سي، بل نه غواړي چې دا آباد سي، پر مخ ولاړ سي، ترقي وکړي، نو کوشش کوي ده ته په یو طریقه باندې نقصان ورسوي، کوشش کوي دی په یو طریقه باندې راوغورځوي، کوشش کوي دی په یو طریقه باندې نور لاندې راولي. اوس لکه د موبین صاحب مثلا ما غواګانو ته، غویانو ته، یا هغه د فارم چې څه یې چاته ستنې ورکړې، څوک یې په څه رقم چې استهزار وکړي، په یو طریقه باندې دوی غواړي چې دا ختم کړي. خو زه درته یوه خبره کوم، حدیث کې هم راځي، ګوري چې بل ته څه ته نقصان رسوي، هغه نقصان بیرته پر تا باندې راګرځي. د بل په بربادي که فسې وي، الله تا بربادوي. د بل په نقصان که فسې وي، الله تا ته نقصان در رسوي. او که د بل کامیابي غوښته، الله تعالی دې کامیابه کوي. که د بل په خیرخواهي باندې لګیا ولې، الله پاک جل جلاله دې ټول عمر له خیر او له ښېګڼې سره مخ کوي. نو یاد ساتئ یوه خبره په اخر کې درته کوم، د هېچا په نقصان مه خوشحاله کېږئ. د هېواد د ترقي، د کلي د ترقي او د دې لپاره پوره کار وکړئ، کوشش وکړئ چې څه په وس کېدلو د ابادي لپاره کوئ. که نه دومره خو نو مه کوئ چې یو انسان د یو علاقې یا د خپل هېواد یا په علاقه کې یو پسمانده علاقه وي، د هغې لپاره کوشش کوي چې اباده یې کړي، ته د هغه په شا پسې یې نوره هم ختموي، تاوان نقصان ورسوي. یعنې که ګټه نسې رسوی هېواد ته، خپل کلي ته یا بل مسلمان ته ګټه نسې ورسولی، نو دا خو نو وکړه په یو کنج کې قرار ورته کښېنه، هېڅ کار مه په لره، نقصان خو نه مه ورسوه. اول خو کوشش وکړه ګټه یو مسلمان ته ورسوه، که دې بیا هم په وس نه ده پوره ګټه نسې ورسولی، نو نقصان هم مه ورسوه. که چیرې بل د بل مسلمان په نقصان پسې وي، د بل پښې دې وهلې، بل ته دې کندې کښلې وه، هغه دې ورغورځوئ، الله به تا هغه کندې ته ورغورځوي، الله به ستا پښې وهي، تا به تباه کوي، تا به ذلیله کوي، تا به بربادوي. نو کوشش کوئ د بل کامیابي کې غواړئ، د بل خیرخواهي غواړئ. انشاءالله که یو کس دا غواړي چې ما الله کامیابه کړي، زه پر مخ باندې ولاړ سم، ما ته ترقي الله را نصیب کړي، نو د بل په نقصان دې نه خوشحاله کېږي، د بل په نقصان دې خفه کېږي، د بل په ګټې دې خوشحاله کېږي. انشاءالله الله پاک جل جلاله به دا کس ډېر زر کامیابه کړي او د ترقي پر لاره باندې به یو داسې ترقي ور نصیب کړي چې دی به ډېر د هوسایي ژوندګي مخ ته وړي.